بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر ٹیمو صحابہ تا ارشاد فرمایلو چې دغه چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړو. صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی وکه دی بیگا ما یو خوب لیدلې وی ز پروت مو یو دوکا سراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کاڼی دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر یې زره زره شي دی بیا کاڼی راوچت کړه سر ورته بیا جوړ شوی وی ما وی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی وی دوو کسو راته وی چې یا رسول الله مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور په لاسونه او د اور انبورې دي د دې ناست دی خولې ته یې ورچوي دا خوله داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الهه دا څوک دی وی جي نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبے پاس روڑی او کله لاندې وړي کله پاس روڑی کله لاندې دا څوک دی وی جی نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وی هر طرف ته چې د وتو اراده وکي هغه طرف نه کاڼی راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې وروګرځي دا څوک دی وی جی نور مخکې ځه وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود وی یو راته وی زه جبرائیل علیه السلام او دا حضرت میکائیل علیه السلام دا سم چې درته وښوده غوږ کېده چې اوس دې پې پوه یا رسول الله کم سړی چې پروت و سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول قرآن به وي تلاوتونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار عزیزانو لږ غوند اړه کې سوچ دا اسانه غوندې خبره ده په دې تاسو ټول پوهېږئ کلو کې اوسېږئ خار کې اوسېږئ خپلو کې مسلانجه راله په شریعت فیصله هله کې چې وړاندې د ملا نه تپوس کړئ چې ګټم که بیلم کوئ ګټې نو بیا خو شریعت کې او کوئ چې بایلم ما یو داسې چل یو سړي سره کړ 15 جربو ځمکو تنازع وه راغی وی جي جج راته وایي چې په شریعت فیصله وکړه څنګه چلو که مال ته ما ته بیان تیر کړ چې بیان تیر کو د بیللا مال ولی وسکه وی کا غټم خو شریعت ور سره کوم کینی نه کو مال بالکل غټي ولتا بخپل وکیل کم مال کمی کن بس زه وکیل کړم او شریعت چې جج ما تراولې غلو غړاز مې ولا ور کو بیل ودا د څه ټوپونه خو نه وال کن جج ته وی ما ته دویلیو چې ته غټي ما زک دا زمونږ ایمان و دا قوم با د قیامت په ورځ خو څه کوي قبر کې به سر سره دا معامله کی قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به د په دنیا کې دوه جنګول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد د کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خولې د سار نه تر ماښامه پورې څه کوي زمون د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال
دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زو تلاو وي تر قیامت به پکې غوپې وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلی بیا سحر صحابه او ته ویلي دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه رستو د دې عمل خلقو سره په قبر کې دا معامله